دریم نصیحت د الله تعالی ذکر. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مبارک حدیث کې فرمایي: الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها في درجاتکم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله. ژباړه: آیا زه ستاسې تر ټولو غوره عمل باندې خبردار نه کړم؟ ستاسې د واکمن پر وړاندې تر ټولو سپېڅلی عمل او ستاسې د درجو لوړونکي او ستاسې لپاره د سرو زرو صدقه کولو څخه غوره او ستاسې لپاره له دښمن سره تر مخامخ کېدو غوره چې تاسې د هغوی غاړې ووهئ او هغوی ستاسې غاړې ووهي، یعنی تر دې غوره کار دی ده. صحابه ځواب ورکړ: ولې نه ای د الله رسوله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: د الله پاک ذکر کول. که ته قرآن کریم لولې، د الله تعالی ذکر کوي، که توبه وباسې او استغفار وایې، ته ذاکر یې. که عادي ذکر او اذکار هم کوي او د الله تعالی صفات بیانوي، ته ذاکر یې. که ته د الله تعالی په عظمت او خلقت کې فکر کوي، ذکر کوي، او بالاخره هر هغه عمل چې ته الله تعالی ته نږدې کوي ذکر کې حسابيږي او تر سره کوونکی یې تر ټولو غوره کار کوي. څلورم نصیحت: نیک عملونه. هغه انسان هیڅکله نه پښیمانه کیږي او تاوان نه کوي چې کله ورته د مرګ ملائکه راشي او د خیر ښېګڼې کارونه ډیر کړي وي او یا یې د ترسره کولو رښتینی نیت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: کل معروف صدقه والدال علی الخیر کفاعله. ژباړه: هر نیک کار صدقه ده او د خیر کار لامل داسې دی لکه په خپله چې هغه نیک کار کړی وي. په یو بل مبارک حدیث کې راځي: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله. څوک چې د یو خیر کار دلیل او باعث یا لامل شي، همدومره اجر ګټي چې څومره یې ترسره کوونکی ګټي.